دوستانو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه پردیس خان نایاب د نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا نننۍ ماښامي د جانلي او پرمانلي استاد سره دی، څوک چې د رستم په علاقه باندې د رباب د موسیقۍ په حوالې سره یو ځانګړی او ځان له حیثیت او نوم لري. موږ به د ده نه دا معلومات هم زده کوو چې آیا دا رباب د څه نه جوړ دی، په دې کې کوم قسمه آیټمز استعمال شوي دي، دې کې چې کوم تارونه استعمال شوي دې ته څه وایي، او آیا د دې تارونو یو ځانله حساب کتاب دی او که نه دا په یو ځای غږیږي. دا به هم دې موږ ته وایي او موږ به تاسو ته دا معلومات د کیمرې په سترګه باندې در رسوو او د ده نه به یو څو خوندورې نغمې په رباب او طبله باندې ومورو. امید لرم چې تاسو به د دې نه ډېر خوندونه واخلئ. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. دا ته موږ ته دا معلومات ترلاسه کوې که نه چې آیا ستا په غېږ کې دا کوم رباب پروت دی، د دې باره کې تا ته څه معلومات دي هغه موږ ته ووایه. موږ ته خو دې باره کې دا معلومات دي او چې بل دا رباب دی او د لرګي نه جوړ دی او د بېدانې لرګي نه جوړ دی. کوم لرګي نه جي؟ بېدانه. ښه بېدانه. صحیح. او داسې ډېر ربابونه څوک توتانو نه، څوک بکیانې نه، او څوک بل څه دې کې چې دا کوم دا لګېدي دا څیزونه دې ته څه وایي؟ دې ته دا بچي دي او دا د دې غوږې دي. دا دې غوږې دي او دا نور تارونه موږ ته ووایه. دا زیل دی، دا بم دی، دا ټنګ ورکړه لږ ورله. دا بم دی، زیل دی. او بم کم تار دی؟ دا بم شو ورپسې. او دا ښه. او دا تا چې کوم ځای موټۍ یخي آیا دا داسې شی دی دې ته څه وایي؟ دا دې ته تاج وایي. څه ورته وایي؟ رباب تاج وایي. دا دې سره برخ کو دې ته جدا لګي؟ نه، دا جدا لګي، جدا ورته لګي. او موږ چې لاندې راشو وګورو نو دا ځای څه بدل غونډه ښکاري. دا سرمن غونډه کې ده. سرمن ده، چیلي سرمن ده. چیلي دا عام چیلي که نه؟ نه، یا لږ کم عمر کې دي. کم عمر کې. او دې کې یو ورکوټ غوندې شی بل ښکاري. دې ته ټټو وایي. ټټو ورته وي. مطلب دا دی په دې باندې یې د دې ټولو تارونو دا سور راغونډ کړی دی او دا په څه غږیږي په نوکو باندې غږوي. شاباز کوم دی موږ ته خو ویلی شي؟ دا شاباز دی. دې ته شاباز ویل کېږي. مطلب دا په دې سره. او دې کې زه دا وینم چې دې کې دا تارونه تړلي شوي دي. دا سره پاره دي. دا پردې دي. دا پردې دي. ښه. یعنې مطلب یو اواز او بل اواز او بل اواز. ښه. تاسو تقریبا د څومره وخت نه دا رباب غږوئ؟ 26 سال کافي عمر دی. استاد دی چا نه باقاعده علم حاصل کړی؟ استادان خو مې ډېر دي. ښه. زرنوش استاد. حکیم خان استاد بالکل یو ځانګړی نوم دی. ښه ښه ټیک ده. ښه ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه. موږ به ستا نه یو څو خوندورې نغمې ورو. ښه اوکې. الله په امان.
चितापमा पसियला मळकी तेरकी बानु ललास्मा वरकवा ताब पमा मब पता मळकी जमाईला जामन पजन के मुळकला खुदे खुदियो ज्विद मुला मळकी दलिवनी पहारम ब्यलिगा तापसी जान बप जड़ा कदास्ता वादिलो जुना परिख्यावे ननबवली मुंदयो ना जुदावे कदास्ता वादिलो जुना परिख्यावे ननबवली मुंदयो ना जुदावे ननबवली मुंदयो ना जुदावे
مینوالو امید کومه چې زمونږ دا نننې رنګین ماښام کم چې مونږه په ټنګ ټکور ښایسته کړی او امید مې دی او هیله لرم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي کمې کوتاهۍ په هر څه کې وي کو داسې څه غلطي زموږ نه شوي وي نو مهرباني وکړئ په کمنټس کې مونږ ته ولیکئ او که نه دا موسیقي خوښه شوي وي نو بیا خو د لایک حقدار جوړیږو الله مو خوشحاله ساته هر ځای کې چې یې ښاد او آباد اوسئ ژوند هم ګلورین شه سلامونه منظور کړئ